دا شیزونه خوند مزه نه کوي کنډې ته خو تلې خو نور شیزونه هغه خبره ده شیخ و امیر دی خو نور شیزونه چې کوم دي که نه غریب دي دا حساب طاهر افضل ستام دی ښه امیره خو نور شیزونه دي غریب دي. السلام علیکم زما ګرانو مینهوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی تاسو به کتلی وي طاهر افضل په باره کې زه خبرې کوم. خبره ده که نه وایي شیخ خو ښه امیر دی خو نور شیزونه چې کوم دي هغه غریب دي، ډېر زیات غریب دي. او دا حساب چې دی نو د طاهر افضل دی شیزونه خو غریب دي، په خپل امیر ده ښه پیسه ده ورسره خو شیزونه غریب دي. دا لګیا ده ما ته وایي ستا اوقات ته کینیډې ته راځې نو زما خو اوقات نه دی، ولې چې زه الحمدلله پاکستان کې خو خوشحاله یم، ښه د حیا عزت ژوند تېروم لکه ستاسو په شانتې خو نه یم. په خپله دې ما ته وویل چې دلته کې انګریزان راځي، خپل اوقات ته ښه ښکاره کو. او زه دې ګنجي ته ویم دا چې کوم ستا ګنجي رور دی که نه دې ګنجي ته زه ویم ګنجیه خبره مې ووره په کلو غوږونو ووره. ته چې ما له وایې چې راشه ته واده وکړه، واده به ورسره کوم خو یو شرط مې دی، کینیډا به بیخي پرېږدي پاکستان ته به راځي، د کینیډا هغه نیشنلټي چې کوم ده هغې ته به اور لګوي، تیرې به ورته لګوي، ځکه به ورسره واده کوم. او بل شرط مې دا دی هلته نه به راځي د دې چې دی نو واشنګ به کېږي، دا به مکمل صفا کېږي، د دې واشنګ کول پکار دی، واش شي صفا سوتره شي، هغه خیرې میل چې کوم دی که نه هغه خیرې چې دی نو ګند بلا دی نه د کینیډا هغه به ترې نه وځي. او یو څلوېښت ورځې دلته کې به کرنتینې کې به کېنو، ولې چې هغه ګند بلا چې دی خوړلي هغه ټول به ترې نه لرې شي، هغه څه ټایم لرې شي هغې نه پس بیا به چې دی نو واده به ورسره کوم. دا زما 2 شرطونه دي چې منظور دي نو موسټ ویلکم، تاسو راشئ پاکستان ته او زه ورسره واده کول غواړم چې دا شرطونه چې زما اکسپټ کوي نو زه به ورسره کوم. او چې په دې کې یو شرط هم زما چې دی نو نه مني نو زه ورسره نه کوم. دا 2 شرطونه چې منظور کړي نو صحیح شو، چې نه په دې کې یو شرط هم تاسو چې دی نو وایي نه دا داسې او داسې نو زه نه کوم. دا زه درته اون د سپاټ خبره کوم، دا زما خبره ولیکئ ځان سره. دې نه مخکې به تاسو ته به دا خبره نه کړي. دا درته یو نر پښتون او د پاکستاني ژبه ده در سره چې دا 2 شرطونه تاسو زما منئ نو انشاءالله زه به ورسره واده کوم. او نه منئ خپل کار کوئ، دلته کې چې دی نو ښه چې دی نو زمونږ په حیا عزت باندې ژوند تېرېږي. او دا کچره مال چې کوم دی که نه مونږ پاکستان نه بهر وباسو، کیک آؤٹ ورکو، کیک آؤٹ صحیح شو که نه. بس ګنجیه دا خبره چې دی نو په کلو غوږونو ووره، دا زما 2 شرطونه دي نو راشه. او که نی نو هلته کې ښې زمونږ چې دی نو دلته کې ښه نظام چلیږي. او خبره تا کړې وه ته 2 کروڑ ته 2 کروڑ ګاډې روډه دلته کې، او چې کم شی چې دی نو ته غواړې زه به دل هغه در کوم نو زه ستا دې شی باندې زه څه وکړم. بس ملګرو زما د طاهر افضل ته دا میسج او دا پیغام و، مونږ ته داسې شیزونه نه دي په کار، مونږ داسې خلکو نه لرې تښتو، ښه خپل په حیا عزت باندې ژوند تېرو. نو انشاءالله طاهر افضل زما په دې خبرو باندې لږ غور و فکر وکړه چې دا 2 شرطونه دي منظور دي، انشاءالله زه به درسره واده کوم، چې نه نو بس هلته کې ته پاتې کېږه. صحیح شو ملګرو، انشاءالله یو بلې ویډیو کې به ډېر زر ملاقات کېږي، د هغې پر ضد تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان، والسلام.